السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله وئ. زه یم سید الله حسن بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، په دغه ویډیو کې تاسو ته یو ډیر خوندور او ډیر مهم اپلیکیشن درښیم. ملګرو، هسې هم اپلیکیشن بیخي زیات ستاسو به په موبایل کې انسټال کړی وي یا نه، خو ملګرو دا ډیر بهترین اپلیکیشن دی. ملګرو، زه تل دا هڅه کوم چې تاسو ته دغسې یو شی درښیم چې تاسو ترې ډیره استفاده وکړئ. داسې اپلیکیشن داسې چې نوی سافټویر راځي تاسو ته هم حتما درښیم، ځکه چې غواړم تاسو هم ترې استفاده وکړئ. نو ملګرو، زه ویډیو شروع کوم. مخکې له دې چې ویډیو شروع کړم له تاسو څخه په ډیر درنه هیله کوم چې که تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ملګرو، تاسو په خپل موبایل کې دغه یو اپلیکیشن انسټال کړئ، سمارټ کیټ. د دغه لینک په ډسکرپشن کې شته، تاسو په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. ملګرو، دغه اپلیکیشن کې زیات شارټکټ یا زیات اپلیکیشن دي. ملګرو، دغه یو ډیر کوچنی اپلیکیشن دی. که تاسو په موبایل کې نور زیات اپلیکیشن انسټالوئ نو هغه ډیر زیات وخت نیسي. نو دغه یو اپلیکیشن انسټال کړئ، دغه کې زیات شیان شته لکه فیسبوک، میسنجر، د همداشانګه د انټرنیټ هر ډول اپلیکیشن تاسو غواړئ آنلاین افلاین ډیر شیان پکې دي. لکه دلته تاسو ښیم نوټ دی چې تاسو پکې څه شی لیکئ، ټرانسلیټر دی د ژبو ژباړل، ډکشنري ده، فایل منیجر دی، کټر یعنې دغه ویډیو یا آډیو کټ کولو ایډیټ کولو اپلیکیشن دی، فلش لایټ دی، میرور یا آهنده آینه ده، پیدا کوونکی سکین کوډ دی، کلینر دی، د وایرس کلین کوونکی، موبایل صفا کوونکی، بیټري سیور دی، همدارنګه ملګرو کالکولیټر دی. او ملګرو که ټول زه تاسو ته درښیم هغه زیات وخت نیسي. دلته چې تاسو لاندې راشئ زیات اپلیکیشن پکې تاسو ته میلاویږي. او ملګرو تر ټولو بهترینه اپلیکیشن اپشن چې تاسو ته درښیم، دلته چې تاسو په دې پورته درې خطونو کلیک وکړئ، دلته تاسو ته ښکاري آل سوشل میډیا. ملګرو، د انټرنیټ څومره سوشل میډیاوي چې دغه ټولې دلته پکې تاسو لیدلی شئ، لکه فیسبوک، ټویټر، ګوګل پلس، میسنجر، یوټیوب، فیسبوک، واتساپ، همدارنګه چې هر څه تاسو پکې ټولې سوشل میډیاوي دومره زیاتې تاسو ته میلاویږي. که تاسو د هر یو اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټالوئ نو هغه به زیات وخت ونیسي له تاسو څخه. نو دغه هم بهترین اپشن دی. او بل اپشن تاسو ته درښیم ملګرو، باشي د تاسو بیا په دغه درې خطو کلیک وکړئ، بل اپشن دی ملګرو آل ورلډز نیوز. د نړۍ هر ډول اخبار، مجله او نور لیکنې ورځپاڼې کوم چې په لیکنې ډول یا هم په ویډیوي شکل خپارېږي، دلته تصویري بڼه هر څه تاسو پکې لیدلی شئ، لکه ای بي سي نیوز، بي بي سي نیوز، سی این نیوز او نور. تاسو ته ټول په دغه ځای کې ترلاسه کولی شئ او لیدلی شئ. او بل ملګرو بل اپشن چې کوم دی هغه دی دلته درې خطو لیکل تاسو کلیک وکړئ، آل شاپینګ. ملګرو، د خرڅلاو ټول شیان لکه سوداګریزه بڼه چې کوم په انټرنیټ کې ترسره کېږي هغه ټول تاسو پکې دلته لیدلی شئ، لکه امازون دی، بیسټ بای دی، ای بای دی، همدارنګه ملګرو نور زیات اپشنونه دلته پکې دي. تاسو له هغه څخه ډیر استفاده کولی شئ. نو ملګرو، هیله ده چې دغه اپلیکیشن تاسو خوښ شوي، ځکه دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ، ډیر مهم دی او ډیر کوچنی اپلیکیشن دی، زیات شارټکټ لري. نو هیله ده چې دغه اپلیکیشن تاسو خوښ شوي وي. که مو چیرې د ویډیو خوښ شوي ویډیو ضرور لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره شریک کړئ ترڅو هغوی هم له دغه اپلیکیشن څخه استفاده وکړي. مننه، ښه وخت او ښې شیبې ولرئ.